سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له بهرمېشتو افغانانو سره مشورتي کنفرانس کړی او د سولې پر روان بهیر یې خبرې کړې دي. د حکومتي ځواکونو له لوري د خوشي شوي طالب بندي پر کور چاپه او بمبار کې 12 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د غلاو او جنایي پیښو له ډېرېدو وروسته د ولسمشر مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیتي مسؤل ټاکل شوی دی. امریکایي ولسمشر ټرمپ وایي په دې شرمېږم چې د بایډن په څیر نومان سره سیالي کوم. فرانسه کې له هغه ښوونکي سر پرې کړل شوی چې زده کوونکو ته یې د پیغمبر اسلام کارتونونه ښودلي وو. د خبرونو پای.